د بوډۍ غږ راغی. ډیره کم عقله ده، نور څوک نه و. سړی بیرته د مور تر څنګ کېناسته. خو ماته ښه نجلۍ ښکاري، له اخلاصه ډکه ده، بس یوازیني نزاکتونه غواړي. ریموټ یې ور واخیست، ویې ویل کوم ځای درته ونیسم؟ بوډۍ غږ ونه کړ. سړي وویل ګوره ابۍ، اول ستا خوښه مهمه ده، که دې زړه نه وي سخته خو نه ده. سهار به په مخه ښه کړو. ښځې بیا هم غږ ونه کړ. سړي وویل پمپر دې څنګه تړل شوی؟ ښځې په حیرانۍ ور وکتل. سړي وویل همدې نجلۍ درته وتاړه، په ټول ژوند یې پمپر نه و لیدلی، خو یو ځل مې تړل ور زده کړل. ویې تاړه، ذهن یې کار کوي، نه ترې خفه کېږي. بوډۍ وویل خور دې څه وخت راځي؟ نن یې ایمیل راغلی و، لیکلی و چې ماشومانو رخصتي ته 2 ورځې پاتې دي. غلی شوه. ویې ویل خو تا ته یې هم تلیفون کړی و، همدې ایمیل خبر کړم. لیکلی و چې له ابۍ سره وغږېدم. بوډۍ څه ونه ویل. ځوان هم بله خبره ونه کړه. تلویزیون یې ولګاوه. وخت ووت. بوډۍ ته یې وکتل، پرته وه. دی هم هملته په اوږده څوکۍ وغځېده. شیبه وروسته خوب یووړ. یو وخت یې سترګې رڼې کړې. ارزو د ویدې ښځې پر ټټر سر ایښی و. شکرونه ایستل. ځوان سترګې وموښلې. په اوږده څوکۍ کېناست. د کړکۍ د پردې ژۍ په 2 ګوتو ونیوله. د باندې تیاره وه. سړي په خوبولي غږ وویل څه خبره ده؟ ارزو د ښځې له ټټر غوږ پورته کړ. سړي دیوالي ساعت ته وکتل. ارزو وویل د سهار اذانونه شوي دي، نو ته دلته ولې راغلی یې؟ نجلۍ غلې وه. سړی ورغی. د بوډۍ نبض یې وکوت. ویې ویل زما ځواب دې رانه کړ. ارزو په رډو سترګو ورته وکتل. سړي وخندل. ابۍ در باندې ګرانه ده؟ نجلۍ غلې وه. سړي وویل رښتیا خبره وکړه. نجلۍ ورخطا شوه. همداسې د میرمن احوال مې واخیست. خو دومره وختي ته باید اوس ویده وای. نه، زه لمانځه ته راویښېږم. خو ته دلته یې؟ لمونځ مې وکړ. سړی بیرته پر څوکۍ کېناست. ارزو وویل ته ټوله شپه پر څوکۍ ویده وې؟ سړي وویل دا زما د پوښتنې ځواب نه و. تا شکرونه ایستل. ابۍ در باندې ګرانه ده؟ ارزو غلې وه. سړي وویل رښتیا راته ووایه. نجلۍ په وارخطا وویل خوب مې لیده. څنګه خوب؟ نشم درته ویلی. سړي وخندل. ابۍ دې په خوب ولیده؟ هو، مړه وه. هو، نو بیا خو در باندې ګرانه ده. نجلۍ په خبره کې ورولوېده. نه. سړي په حیرانۍ ورته وکتل. نو بیا دې ولیده ابۍ پر ټټر سر ایښی و. نجلۍ ورخطا شوه. هو، را باندې ګرانه ده. دروغ دې معلومیږي. سا په خبره وکړه. د نجلۍ سر وځړېده. سړي وویل ووایه. د ارزو شونډې وخوځېدې. خوب مې لیده چې میرمن مړه شوې وي، ته مې له کاره ځوابوي. سړي وخندل. ښه نو ته د ابۍ له غمه نه یې راغلې، د کار له غمه. غلی شو. ارزو لاندې غالۍ ته کتل. سړي وویل بې غمه اوسه، ابۍ داسې ژر نه مري. نجلۍ له کوټې ووته. 7 بجې اشپزي ته ورغله. هغې چای تیاراوه. ارزو وویل د میرمن رقیې چای وروړم. اشپزي وویل هغه ویده ده، 10 بجو ته مازې ناشته کوي. سړی په خړه دریشۍ کې پر زینو راښکته شو. زړېدلی سر د باندې ووتو. ارزو پسې وکتل. په حویلۍ کې موټروان د موټر دروازه ورته خلاصه کړه. اشپزي وویل ښاغلی بصیر هیڅ وخت له خدای پامانۍ پرته کار ته نه ته، نن یې چورت سم نه و. ارزو وویل له ما به خفه وي. اشپزي ور وکتل. ارزو وویل د شپې مې میرمن په خوب لیده چې مړه وي. اندېښنه راولوېده. سهار وختي ورغلم. ښه وه. زړه یې دربېده. زوی فکر وکړ چې را باندې ګرانه به وي، خو ما پوه کړ چې د خپل کار غم را سره و. اشپزه کېناسته. د نجلۍ لاس یې پر خپل لاس کې ونیو. د هغې وړو سترګو ته یې وکتل. بیا یې وویل داسې نیغه خبره ښه نه ده، د انسان زړه ماتوي. ارزو وویل خدای ټینګو، رښتیا خبره یې رانه غوښته. اشپزه ودرېده. ویې ویل خیر، مازدیګر بخښنه ترې وغواړه. ښه له چایو سره څه خورې؟ پنیر، کوچ، مربا که هګۍ؟ ارزو وخندل.
ټول سالون د دواړو خندا ونیو. ارزو 10 بجې له کوچني پتنوس سره پورته وخته. بوډۍ تلویزیون ته کتل. ارزو د هغې پښو ته پتنوس کېښود. ویل مخ دې ولې یعنې پرېولی؟ بوډۍ حیران سترګې ور واړولې. ارزو وویل زړه ته مې نه لویږي. لاړه له تشنابه یې ډکه ډولچه اوبه راوړه. شاوخوا یې وکتل. له کړکۍ یې کوچنی پلاستیکي ګلدان ور واخیست. ویې ویل مخ دې رانږدې که. بوډۍ په حیرانۍ ورته وکتل. ارزو وویل دومره سخته نه ده، مازې لپه ورته ونیسه. بوډۍ حرکت به نه کړ. ارزو د هغې تر ډنګرو ولیو غبرګ لاسونه لاندې کړل. ملا ته یې بالښت کېښود. ګلدان یې ور بیرته کړ. خپل له اوبو ډک ورغوی د زړې ښځې پر مخ تیر کړ. بیا یې وویل اوس نو یوازې په خوله د اوبو رغړول پاتې دي. بوډۍ ډکه خوله اوبه په ګلدان کې تو کړې. ارزو د خپل ټیکري پیڅکه د بوډۍ مخ ته ورنږدې کړه. بوډۍ مخ واړاوه. انجلۍ وویل په قرآن که خیرني یې، مور مې تر راتګ یوه ورځ مخکې پاک پرېمینځه. بوډۍ بیرته وکتل. نجلۍ پوسټ ټیکری د بوډۍ پر مخ تیر کړ. ګلدان یې بیرته په خپل ځای کېښود. بیا یې وویل دې ګل دا ډېر وخت اوبه نه وې خوړلې. د بوډۍ ګونځې شونډو ته یې له شیدو ډک ګیلاس ور نږدې کړ. بوډۍ غوړپ وکړ. د خولې له کونجه یې د شیدو سپینه لیکه راوبهېده. ارزو ژر ټیکری پر تیر کړ. ویې ویل انا دې را په زړه کړه. کله کله ما خوراک ورکاوه. ها دا یوه کلچه ورسره وخوره. بوډۍ خوله خلاصه کړه. ارزو وویل زما انا یو غاښ نه درلوده، خو ستا د ژامې غاښونه لا سپین دي. غلې شوه. ویې ویل انا به مې ویل چې زاړه خلک په خوړو ولاړ دي، دی به ډېر خوراک کوو. یو ځل مې پلار د غوښې برخه نه وه ورکړې، هیره یې وه. ما په خپله ولیده. په سترګو یې اوښکې راټولې شوې. بیا مې خپله برخه ورکړه. بوډۍ وخندل. ارزو وویل خندا دې زما د انا غوندې ده، هغه هم په خندا کې همداسې ښکلې ښکارېده. غلې شوه. ویې ویل درنو اوریدونکو، د داستان 3مه برخه مو هم همدلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وختونه.